ستانکزی وایي چې اسلامي امارت د ایران حق آبی ورکړې ته ژمن دی. سلام ستړي مشئ په هم وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلامي امارت د 1451 کال معاهدې پر بنسټ د ایران د حق آبی ورکړې ته ژمن دی. ښاغلی ستانکزی زیاتوي چې اوس مهال اوبه د هیوادوالو د اړتیا د پوره کولو تر کچې دي او دومره نه دي چې د ایران پر لوري ورخوشي کړی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې تاسو ته ښه معلومه ده چې د وچکالۍ له امله ډیری وختونه د واورې او باران اورښت نه وي، که چیرې اوبه هم وي تر هغې کچې نه دي چې موږ یې ایران ته ورخوشي کړو، د دې لپاره چې زموږ خپله کورنۍ ستونزې نه حل کوي. ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی ټینګار کوي چې د هلمند سیند د اوبو د زیاتېدو په دې برخه کې د هیوادوالو د ستونزې د حل په صورت کې به د ایران حق آبی ورکړل شي. نوموړی همدغه راز د حق آبی د ورکړې په تړاو د ځینو ایراني چارواکو د نیوکو په غبرګون کې وایي چې سرپرست حکومت هیڅکله نه غواړي چې د اوبو له امله له ایران سره خپلې ښې اړیکې خرابې کړي. ښاغلي ستانکزي په دې اړه زیاته کړه چې هغوی ځینې وختونه توندې څرګندونې لري. موږ د دغه توندو خبرو په غبرګون کې څه نه وایو، یوازې وایو کله چې اوبه له موږ څخه اضافه شي خپلو ایراني ورونو ته حق آبی ورکوو. د ایران او افغانستان ترمنځ له یوې لسیزې راهیسې د حق آبی د مسلې پر سر لانجه ګرمه ده او دغه ترینګلتیا د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته زیاته شوې ده چې کورني او بهرني غبرګونونه یې هم راپارولي دي. د نړیوالو چارو شنونکی سید امین په دې اړه وایي چې په دې پورې اړه لري چې له دواړو لورو څېړنه وشي، باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یوه سوله ییزه فضا د دواړو لوري ځای مشخص کړي. د اقتصادي چارو یو بل شنونکی شاکر یعقوبي هم څرګندوي چې هڅه دې وشي چې دواړه لوري د له تخنیکي لارو چارو او خبرو اترو له لارې دغه موضوع نسبتاً حل کړي او د حق آبی موضوع د پر یوې شخړه ییزې موضوع نه بدلوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د اوبو د کمیسیون په 28مه غونډه کې د ایران استازي د اسلامي امارت له لوري د هلمند له سیند د ایران د حق آبی د ورکړې غوښتنه کړې وه.